د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت اړوند د هلمند او غزني ولایتونو د امر بالمعروف ریاستونو مسؤلینو د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کولو په موخه 422 تنه رواني ناروغان راټول او د درملنې په موخه د افغان سرې میاشتې ولایتي ریاستونو ته سپارلي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلین یاد کړنه د اسلامي مسؤلیت له مخې د ټولنې د وګړو رواني سلامتیا د تامین او د زیانمنونکو قشرونو د ستونزو د حل لپاره ترسره کوي او خپل یو مسؤلیت یې ګڼي څو یو سالم باثباته او د ژوند لپاره مناسب ټولنیز چاپیریال رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د یادو ولایتونو په ګډون محتسبینو د هیواد په 14 ولایتونو کې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ تر دا مهاله 2488 تنه رواني ناروغان راټول او د یادو ولایتونو اړوند سرې میاشتې ریاستونو ته د درملنې په موخه ورسپارلي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.